د قصاص شرعي حد د تطبیق اړوند د یوناما د غیر مسؤلانه څرګندونو په اړه د افغانستان اسلامي امارت د بهرنیو چارو وزارت اعلامیه. د افغانستان اسلامي امارت د محاکمو له قضایي پروسې سره سم چې په ترتیب سره د حقوقي قضیو په اړه د ثلاثه محاکمو ابتدایه، مرافعه او تمیز له هر اړخیزو څېړنو وروسته حکم نهایي کیږي او همداراز تورن ته له ابتدا څخه د دفاع حق هم ورکول کیږي او بیا فیصله اورول کیږي. د دغې دقیقې قضایي پروسې له طی کولو وروسته بادغیس، نیمروز او فراه ولایتونو کې د قصاص د حکم د تطبیق په اړه د یوناما وروستۍ څرګندونې چې قصاص پکې د ژوند د حق مخالف بلل سوی او د دغه الهي حکم د تطبیق او لغوه کولو غوښتنه یې کړې غیر مسؤلانه او له اسلامي احکامو څخه پر ناخبرۍ ولاړ عمل بولي. ټولو ته باید واضحه وي څرنګه چې د شرعي حدودو او د هغو له ډلې څخه د قصاص د حد تطبیق د اسلامي شریعت یو غیر قابل انکار برخه او شرعي نصوصو کې ژوند یاد سوی او عملی انساني تجربه یې هم د عدالت او ټولنیز نظم د تأمین په برخه کې موثریت ثابت کړی. د افغانستان اسلامي امارت چې یو اسلامي نظام دی او د قصاص د حکم تطبیق خپل مکلفیت بولي، پر دې اساس د بهرنیو چارو وزارت یوناما ته وریادوي چې د اسلامي شریعت پر احکامو د نقد جسارت یو غیر مسؤلانه د یوناما د ماموریت خلاف او د نه زغم عمل دی چې باید په راتلونکي کې ترې په جدي ډول ځان وساتي.